ولې د نجیبه فیض کومه د غلطې ویډیو خبره کیږي، ولې د هغې داسې څه غلط تصویرونه غلطې ویډیوګانې وایرل شو؟ دغه ټول حقیقت سره دغه ټول هر څه په تاسو سره شریکوو دوستانو. یو څو ورځې وړاندې داسې وشول چې نجیبه فیض د جنرال اسیم منیر یو تصویر په خپل ګاډي کې لګولی او داسې څه خبرې کړي دي چې د هغې نه پس د عمران خان پلویان چې کوم دي، کوم چې د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتي، هغوی دې پسې داسې ټرولینګ شروع کړو، دې پسې داسې خبرې شروع کړلې چې ګینه د دې غلطه ویډیو راغلې ده یا د دې داسې بېهوده کارونه یې کړي دي یا غلطو کارونو ته یې لاس اچولی دی، او یا ځینې کسانو پکې د دې زوړ تاریخ چې کوم دی هغه هم راسپړدلي چې تا به پخوا داسې کارونه کول یا ته د یو پلار نه یې، داسې مختلف قسم خبرې. نو قدرمنو دوستانو، د خبرې حقیقت دا دی چې داسې څه غلطه ویډیو، داسې څه غلط څه یې مخې ته نه دي راغلي. البته داسې خبره ده چې د روژې مبارکه میاشت ده، داسې بېهوده خبرو نه ښه دی چې انسان خپل ذکر او تلاوت وکړي، ځکه چې کوم انسان په چا باندې داسې یو غلط الزام لګوي نو هغه چې دی ډېره انتهایي سخته ګناه ده. نو راځو دغه خبرې ته چې داسې څه بېهوده کار یې مخې ته نه دی راغلی. کوم کسان چې په سوشل میډیا باندې داسې څه ویډیوګانې او غلط خبرونه خوروي نو البته دا ښه نه کوي او دا د خپل ځان سره یو قسم زیاتی دی. او نجیبه فیض چې څه کړي دي، هر انسان ته د خپل عمل سزا وررسېږي.